دا ورو سوال کړی دی چې زما د پلار دوکان دی په د انګریزانو په ملک کې او هغه دوکان د ګاډو کې د ټیپونو لګولو دی او د ټیویانو لګولو او دغه شان د شیشې چې تورې او سپیکرې لګول په ګاډي کې او اوازونه د ګاډي تیزول چې پکې اواز ټیپ کې چې څه ولګي چې اواز به تیز راځي نو دا کار جایز دی او که نه ځکه چې اکثر وي هلکان راځي او هغوی بیا په دې کې چې دی نو سندرې اوري ځکه چې اکثر خو د عامه طریقه د هر ځای کې مشهوره ده چې د ګاډي نه خپلې سپیکرې وباسي او غټې پکې لګوي او دا د ډب ډوب دپاره لګوي نو دا کار به وي جایز وي او که نه الجواب ډېر ورته موږ دا وایو چې بس دغه ته ګوره انسان ته ګوره چې کوم راشي ستا خواله لکه ته د یو انسان د شکل نه خو معلومولی شي چې دی کوم طرز والا سړی دی کومې طور طریقې والا دی عام یو سړی راغلی تا پسې تا ته وایي زما ګاډي ټیپ برابر کړه او زما په دې ګاډي کې سکرین ولګوه نو ښکاري دی چې دا سړی داسې په ناروا کارونو کې نه استعمالوي او ضرورت دی په ګاډي کې خو دا قسمه شي نه لګېدلي بس خبره لګوه ورته خو چې کله تا ته ښکاري دی مخامخ سړي نه چې یاره دا د ځان نه د شکل نه د ځان نه ښځې جوړې کړي دي او د دوی د لباس ته وګوره او د دوی د کړو وړو ته وګوره او دا حالات چې کوم دي ښکارېدي شي چې دوی همدغه ډمتوب به پکې کوي نو بیا داسې قسمه خلکو له دا کار نه دی کول پکار والله اعلم